بیا هغه واقعیا یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یو غوا ذبح کړئ. هغه وویل چې آیا ته زمونږ سره ټوکی کوي؟ موسی علی السلام وویل چې زه په خدای پوری د دینه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکړم. هغه وویل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غوا تفصیل وخی. موسی علی السلام وویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوي چې نه بډای وي او نه بچي وي بلکې درمیاني عمر والدي وي، لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنئ. هغه بیا وویل چې د خپل رب نه تاسو کړه چې داغه رنگ بسنګوي. موسی علی السلام وویل الله فرمایي چې غوا د زیړ رنگ پکار ده چې رنگي داسې شوخ وي چې د کتونکو پر زړه خوشاليږي. هغه بیا وویل چې د خپل رب نه صفا تاسو کړه چې کم قسم غوا پکار ده. مونږ د دې په پیدا کولو کې حیران شویو. که د الله خوښي نو مونږ ته به د دې پته ولګيږي.